Bismillahirrahmanirrahim. None was going to start with PHP MySQL. د هر پروګرام یا د پروګرامینګ لنګویج د زده کولو نه مخکې ضروری خبره ده چې دا غو پروګرام په کنسپټ باندې سره پوه شي دا غو پروګرام په فندامنټل باندې پوه شي فندامنټل نو مطلب دا دی چې په بیسیک باندې پوه شي چې دا پروګرام استعمالي کیسه لپاره اوس فرض کا تاسو یو کس وی چې یاره زړه شه مالا مطلب دا دی چې یو سافټویر جوړ نو کته غیر دا پختنه ونه کی چې یعنی دا سافټویر زتا ته کم کار د لپاره جوړ کوم نو تا غا سافټویر باندې کارم نشي شروع او کچیرته ته دومره ورته وی چې را دا کم کار د لپاره ته سافټویر غواړي نو هغه کار دې ماته سپیسیفای کا نو چې کله تا هغه کار ته وګوري راشي د ته په سافټویر جوړولو کې تاسو مشکل نه همداسې دی یو پروګرامینګ لنګویج اگزامپل هم دی چې را دا بیسیک او فندامنټل نه تاسو په دې پوه شئ چې را دا پروګرام استعمالي کیږي څه شي نو بیا دا غینه بعد که مخکې تاسو پروګرام کې څه کار کوئ نو هغه تاسو څه مشکل نه بل دویم اگزامپل د فندامنټل یا بیسیک دا دی که زه تاسو ته ډایرکټ په پی ایچ پی کې یو پروګرام وسرم کوم یو اپلیکیشن د لپاره جوړ کوم یو ویب سټ فارم نه ډیټا ایکسس کوم هغه ډیټا ریټریو کوم نو تاسو سره به دا کنسپټ نه چیرې دا پروګرام مونږه په دې اول نه پوهیږو چې دا پی ایچ پی استعمالي کې د څه لپاره نو ته ډایرکټ څنګه لاړې چې مطلب مونږ د پروګرام نو د دې لپاره تاسو سره اول دا ایډیا ضرور ده چې دا پروګرام استعمالي کې څه لپاره بیا دا غینه بعد تاسو په کار باندې ضرور کچیرته تاسو په دې پوه نه شئ چې یاره پی ایچ پی استعمالي کې د ویب سټ جوړولو لپاره اوس تاسو وایي چې یاره په دې پوهی چې پی ایچ پی مونږه استعمالو د ویب اپلیکیشن ډیولپمنٹ لپاره فار ایگزامپل پاینده کې یو سوال راځي چې how to retrieve data on the website home page صحیح ده نو لکه د ویب سټ په هوم پیج باندې ډیټا ریټریو کې نو تاسو په پښتنه دا وکړئ چیرې دا هوم پیج دې څه شي دا ویب سټ دې څه شي چې په دې باندې مونږه ډیټا ریټریو کوو نو که تاسو وستم پوه شئ چې ویب سټ دا شی دی او د ویب سټ د ډیولپمنٹ لپاره مو پی ایچ پی استعمالوي شو بیا مخکې که تاسو یو پښتنه کوئ تاسو یې په اسانه طریقې سره ها PHP se share what is PHP first we want to introduce PHP as a server side PHP یو سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج دی چې په سرور باندې چلیږي یعنی دی خپل سرور دی هغه انسټالې پای باندې چلیږي which is used to create dynamic website application ها اوس موږ خدا ذکر چې PHP یو سرور سایډ سکرپټینګ لنګویج دی او د ډاینامیک ویب سټ جوړولو لپاره استعمالي ها what did mean of the dynamic website ګره what is dynamic This type of website is a type of website which have own admin panel or control panel which will be used for update website every time لکه دا خپل یو admin panel لري چې هغه د دې لپاره استعمالي کی چې د ویب سټ کنټینټ every time update کې خبرې static website او dynamic راځو دلته مونږه په تیر CSS کلاس کې او HTML کلاس کې مونږه یو دغه تیار کړو
یو ډیزاین فار ایگزامپل دا ټیک شو دا ډیزاین که تاسو وګورئ د دې د لیکنو لپاره داسې یو سیستم نشته چې یاره بل ټایم یو کس وغواړي هغه دا اپډیټ کړي یا فار ایگزامپل دا بینر لپاره یو فارم نشته چې بل ټایم وغواړي چې دا اپډیټ کړي دا یو سټیټیک ویب سایټ دی او که چېرته مونږ راشو ویزټ کو دا ویب سایټ BBC دا BBC ویب سایټ که چېرته تاسو وګورئ په دې کې پرون یو رقم خبرونه نن پکې نور دي یا داسې نور نیوز ویب سایټ که تاسو وګورئ پرون پکې یو شی او نن پکې بل شی دی ولې چې دا یو ډاینامیک ویب سایټ دی دا داسې یو سیستم لري چې د هغې په واسطه دې کې لیکنه واچول شي که تاسو دوی ته سوچ وکئ چې د ډاینامیک ویب سایټ فایده څه ده ګورئ که چېرته تاسو یو ارګنایزیشن لپاره ویب سایټ اپلیکیشن جوړوئ او چې کله د هغې ویب سایټ مکمل شي تاسو هغې ته هغه ورکوئ هغه کوم ایډمنسټریټر کوم ویب سایټ چې څوک اپډیټ کوي کس هغې سره دا علم شته چې د HTML په واسطه ویب سایټ اپډیټ کړي د CSS په واسطه اپډیټ کړي د PHP په واسطه اپډیټ کړي نه هغې سره دا علم نشته خو هغې سره دا علم شته چې یاره یو ځای کې لیکنه واچوه چې هلته شو شي نو دې دپاره به تاسو یو داسې سیستم جوړوئ چې هغې ته یو اسانتیا وي چې هلته لیکنه واچوي او بل ځای کې شو شي د دې اګزامپل زه تاسو ته په خپل یو سافټویر کې در کوم چې کوم ویب سایټ کې در کوم چې کوم ما جوړ کړی دا ویب سایټ وګورئ وحید څوک صحیح ده دا چې کوم ما جوړ کړی صحیح ده اوس مکمل شو کېږي دا لاندې دی صحیح ده نو ګورئ په دې کې دا کنټینټ چې دي یاره یو کس وایي چې زما دا نه دی پکار دا ګورئ دا ایمیج مې نه دی پکار بل مې پکار نو د دې ویب سایټ خپل ایډمن پینل شته سوري پاسورډ هم راواله ما کسته مې ویب سایټ جوړ کړی مکمل او پاسورډ هر څه دلته دي لږ وګورئ دی پاسورډ ځکه صحیح ده اوس یاره دا وایي چې زما چې دا کومه لیکنه دا یا دا هیډر چې مې دی دا زما وحید سوپ فیکټریوس نه ده وحید سوپ کمپنی ده نو دې لپاره تا سیسټم جوړ کړی دې ته ګوره ایډمن پینل وایي ډاینامیک ویب سایټ اگزامپل دا دی چې دلته راځي څه شي ته لوګو ته راځي لوګو کې ورته لیکي چې یاره وحید سوپ کمپنی او بیا دنه بعد پبلش باندې کلیک کړئ نو دلته راځي او دا ریفریش کړئ کمپنی شو صحیح ده ځکه چې دا یو ډاینامیک ویب سایټ دی هغه د کولی شي یعنې سیسټم یې شته دی هغه ویب سایټونو نه مطلب دی چې هغه خپل یو ایډمن پینل لري چې هر څوک بغیر د دې نه چې مطلب هغه په یو ویب سایټ اپلیکیشن ډیولپمنٹ پروګرامینګ لنګویج یا یو پروګرام کې ایډیټ کی او اپډیټ کی بغیر د دې نه هغې سره خپل یو ایډمن پینل وي چې د هغې د لارې دا اپډیټ کېدی شي نو دا د ډاینامیک ویب سایټ اګزامپل دی صحیح ده ښه د کم ویب سایټونو نه د PHP هغه دی چې هغه په PHP کې جوړ شوي دي ګوګل جیمیل facebook.com صحیح ده او همدارنګه زمونږ استاد چې کوم ویب سایټونه دي jobs.af تحصیلات عالی ویب سایټ شو صحیح ده GOV چې کوم دی او اکبر په ASP.NET کې جوړ شوی هغه مو اگزامپل درکوم همدارنګه وظیفه .af چې کوم ویب سایټ او وغیرہ صحیح ده دا ډاینامیک ویب سایټونه دي خپل دغه ویب سایټ اگزامپل ته وګورئ د ډاینامیک تاسو دلته راځئ ګورئ jobs.af ویب سایټ د
د jobs.app کې پرون یو رقم وظیفه اعلان شوی نن پکې بل رقم اعلان شوی آیا د دې چې دا کم ایڈمنسټریټر دی دی به دا په دغه کې ایډیټ کړی په CSS او HTML کې او بیا به پبلش کړی نه صحیح ده تاسو وایي چې دا څومره یو ګډ پروسس دی ایډیټ کول او کوډ لیکل او بیا دا آنلاین کول نو دا پوره لانجه غواړي بس هلته صرف بیک اینڈ کې ورکی جاب د تراش چې کلیک کوو کې هغه ویزټ شي ولې دا ډاینامیکلی چینجبل دی چینج کیږي کنټین هر ټایم بدلیدي شي صحیح ده ها اوس تاسو وایي چې یاره موږ HTML او CSS هم دغه لپاره استعمالوو د ویب سټ جوړولو او مکمل ډیزاین پکې مونږ کړو نو PHP بیا ول استعمالوو ګورئ دلته که تاسو وګورئ دا ویب سټ چې کوم دی کوم ما جوړ کړی دی یو هینډیکرافټ کمپنی دا کدی ویب سټ کې تاسو وګورئ نو په دې کې په کنټاکټ پیج کې فار ایگزامپل خبرې کدا ویب سټ اوس تاسو وګورئ په دې کې دا لیکنه ده صحیح ده دا صحیح ده چې HTML او CSS په واسطه ډیزاین کیږي خو که یو وخت دا وغواړي چې زما دا نه پکار بل مې پکار ده نو ته مجبور یې چې د داسې سیستم دپاره چې هغه دا اپډیټ کړي د یو پروګرامینګ لنګویج نه کار واخلي د های لیول پروګرامینګ لنګویج یا د PHP نه یا د ASP.NET صحیح ده نو دې دپاره بل کار دا دی که چېرته تاسو د دې کنټاکټ پیج ویزټ کړئ صحیح ده نو دا کنټاکټ پیج چې کله تاسو ویزټ کړئ نو په دې کې تاسو سره یو فارم ښکاري څه ښکاري یو فارم السلام تیز دی خو نه پوهېږم چې ولې سلو ګورئ دلته تاسو سره یو فارم شو کیږي دا خو صحیح ده تاسو د HTML په واسطه ډیزاین کوئ شئ صحیح ده راوالو ډیزاین جوړوي صحیح ده خو که چېرته په HTML کې څوک هلته لیکنه لیکي چې مطلب حمزه یې نوم دی لاس نیم یې عثمان دی ایمیل ایډرس یې john@yahoo.com دی او فون نمبر یې دی 078215227 او میسج لیکي چې هاي how are you او بیا نه بعد سند دا میسج سند شو کنه شو ګور اوس میسج ورکړي چې سند شو دا سند شو thanks for comment your message has been sent صحیح ده نو اوس د HTML په واسطه تاسو دا کار کوئ شئ نه که د دې بیک اینډ ته تاسو داخل شئ نو هلته به ډایرکټ دا میسج راغلی یعنی داسې یو کار هم تاسو د PHP په واسطه پرفارم کولی شئ اوس که چېرته تاسو د Gmail لا میسج سینډینګ ریسیوینګ سیسټم وګورئ ایزي دی PHP په واسطه یې کولی شئ یعنی PHP د داسې سیسټم جوړولو لپاره استعمالېږي دا ډیزاین خو صحیح ده چې موږ HTML او CSS کې کوو خو چې کله موږ د دې ډیټا ته پروسس ورکوو نو دپاره موږ شي استعمالوو PHP استعمال نو چې کله تاسو PHP کورس کمپلیټ کړئ او په هغې باندې فول کنسلټیشن تاسو حاصل کړئ نو د هغې نه بعد به تاسو ته د داسې اپلیکیشنز جوړولو مشکل نه وي لکه کوم چې ما تاسو ته وښود که هغه د جابز ویب سایټ وي که هغه مثال د میل سینډینګ ریسیوینګ وي نو هغه به تاسو کولی شئ ښه څه ریکوایرمنټس دي چې موږ باید PHP زده کړو د HTML بیسیک علم ایڈوانس نه چې تاسو څنګه ویلې هغسې نه خو بیسیک چې صرف HTML په سنټیکس باندې پوه شي CSS باندې چې باید یو سړی لږ ډېر پوهي ډیزاین لږ کولی شي
کوم خاص ځکه چې دا خاص نه چې ځکه ورسره وایم چې مطلب تاسو ډریم ویور هم استعمالولای شئ د سی لپاره د ډیزاین without HTML code. You can create your application design with Dreamweaver or any other software like we can say PHP 8, PHP Designer 8, etc. وګورئ اوس چې کله PHP تاسو دا کوئ نو دې شی نو علم ضروري دی بل په خوا کې د PHP تاسو سره د یو سرور ضرورت دی چې به تاسو انسټال شي ضرورت دی سرور او هغه سرور ته مونږ ویلې شو ویم سرور what is ویم دا ویب سرور کوم سیستمونه سره شو آری او انسټال شي او لازم وینډوز کولای شي هغه سیستم ویکس پی 7 8 ټول کې کوي نه به سافټویر به درته ویم مین وینډوز Apache, MySQL and PHP. ها اوس خو صحیح ده چې موږ PHP ویل چې PHP د لپاره استعماليږي خو موږ په دې ځان پوینو کو چې دا MySQL والے MySQL خو یو ډیټابیس دی and we have much more difference between the database and website development. Database bill you field there website bill نو ولې ډیفرنٹ دی ولې دا استعمالي کیږي ګورئ که تاسو چیرته وګورئ ما تاسو ته یو اگزامپل درکو چې هغه تاسو سره د یو میسج سینډینګ اگزامپل صحیح کمنټ نو دا میسج چې لاړو دا چیرته لاړو د دې څه معلوم دا په ډیټابیس کې شو نو چې کله تاسو د ډیولپمنٹ لپاره یو ډیټابیس استعمالوي چې کې بس تاسو ډیټا سٹور کی فور دیٹ یو ویل بی یوز which type of database MySQL به استعمال بل اگزامپل دا دی که چیرته تاسو وغواړئ چې مطلب یو رجسټریشن سیستم جوړ کړئ رجسټریشن سیستم which will be used to register user with your application. اوس یو کې چې اکاونټ جوړای ول پر رجسٹر کیږي دا د یو معلومات خو به دا تاسو چې کوم انفارمیشن د رجسټریشن لپاره ورکوي دا خو به یو ته ځي نو چې د یو ته د معلومات ور روان دي د کوم ځای کې ځان سره سیو کوي په یو ډیټابیس کې سیو کوي خیر هغه خو SQL سرور استعمالوي ځکه چې د ASP.NET هغه ډیولپمنٹ په ASP.NET کې کړی دی ASP.NET چې کوم ډیټابیس استعمالوي هغه شی استعمالوي SQL سرور او PHP کې چې کوم ډیولپمنٹ شوی دی هغه د MySQL په واسطه MySQL په سټوډیو په د جیمیل اگزامپل برکم جیمیل کې چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ نو دا معلومات خو ځي کنه وځي جیمیل ایڈمنسټریټر ته ځي جیمیل کمپنی ته ځي الته هغه سره سیو کیږي نو هغه ډیټابیس هغه استعمالي MySQL بیا چې کله هغه وایي چې یاره ګورو چې د افغانستان نه څومره کسان رجسټر دي نو هغه بیا هم د MySQL یو کیوري چلی چې select all from user where user country is equal to Afghanistan او بیا ورته لیکي چې for example for rows effect command هغه ورته اگزامپل ولې چې دا MySQL یو کیوري ده او چې کله پیدا کې هغه ډیټا سټور یا MySQL کې سټور او چې پیدا کې نو د MySQL په کیوري پیدا کې چې ډیټا MySQL کې سټور خو MySQL د کیوري په واسطه نو ویم سرور یو داسې سرور دی چې هغه دین اغستل شوی دی او استعمالیږي د څه لپاره د PHP باندې د کار کولو لپاره صحیح ده راځو د ویم سرور یو دغه
چې تاسو څنګه ویب سرور ډاونلوډ کوئ شئ بیا هم چې کله تاسو خپل سافټویر لوز کړئ سافټویر خو به زه درکړم مشکل نشته کله تاسو دا ګوګل لرا شئ نو په ګوګل کې به تاسو ورته ولیکئ مړه به تاسو بیا چې کله ګوګل کې ولیکئ او ډاونلوډ یې کېږي د ګوګل کې ولیکئ ډاونلوډ ویم سرور خو دلته ما سره شته دی ویم په ډي ډرایو کې ما سره په ویم سرور په نوم باندې شته لیټسټ امپورټ په دې ډبل کلیک د انسټالیشن لپاره نو انسټالیشن سمپل انسټالیشن دی لکه څنګه چې do you want to install yes next accept next sorry زبدا ویم سی دی بس next او بیا نه بعد next او بس install फिर install की बजाय کوشش مطلب اتوماتیکلی انسټال کله چې انسټال شي نو د دې آیکن تاسو سره په ډیسکټاپ راغلی ډبل کلیک په پی کوئ چې ډبل کلیک وکړئ نو دلته تاسو سره دا راځي صحیح کوشش مطلب هر کله چې تاسو کم کوډ کوئ کم پروګرام لیکئ نو دا غي لپاره به تاسو ویم سرور آن کوئ without web server it is impossible to run your program which you write اوس راځو ویم سرور انسټال شو او هم کته چې دلته موږ سره په دغه کې راغلی نوټیفیکیشن ایریا کې صحیح راځو د پی ایچ پی کوډ لیکو او سٹارټ اپ صحیح پی ایچ پی کوډ هم ډېر سرل کوي نه نوټ پیډ پلس ها خود د دې نه مخکې چې موږ د پی ایچ پی کوډ ولیکو دا ما تاسو ته ویلو چې موږ پی ایچ پی استعمالوي شو د ایچ ټی ایم ایل سره یو ځای نو په کوم ځای کې موږ خپل کوډ امپلیمنٹ کولی شو د ایچ ټی ایم ایل سره که تاسو چېرته راشئ ډي ډرایو کې ما تاسو ته په ایچ ټی ایم ایل کلاسونو کې یو کانټاکټ پیج ښودلی وو index 2 index 1 एकदम सारा कांटेक्ट पेज में देखिए कांटेक्ट वला खैर यो सादा पेज बहुत सुंदर کدی ته تاسو وګورئ په دې کې دا تاسو سره مکمل سیستم فعال دی صحیح دی فار ایگزامپل صحیح اوس بدل ته تاسو د پی ایچ پی کوډ کوئ اوس راشي رائټ کلیک ایډیټ نوټ پیډ پلس پلس تاسو نوټ پیډ پلس پلس تاسو د پی ایچ پی کوډ اول سره کې کولی شئ منځ کې کولی شئ هر ځای کې تاسو پی ایچ پی صحیح چې په هر ځای کې تاسو اخره کې هر ځای صحیح خو زه به خیر ده داسې وکړم ټیمین او سی اس اس سره کوم هغه نه کوي نه دومره زه غواړم چې یاره زه کوم کوډ کوم هغه ډایرکټلی اول په یو بلینک پیج صحیح ده اوپن ټیګ ایچ ټی ایم ایل ځکه چې پی ایچ پی استعمالیږي د ایچ ټی ایم ایل سره یو ځای مکمل اول درته دغه اوپن کومه پی ایچ ټی ایم ایل پی ایچ پی فرست دی ٹھیک شو او باډي درته اوپن کوم
دغه لیکم ویلکم ټو PHP کلاس کنټرول اس. خو دلته یو بل خبره ده کوم فایل چې تاسو سیو کوئ هغه په سی ډرایو کې په ویم کې په www کې به تاسو داسې زه به یو فولډر ورته وکړم تاسو ټول پروجیکټ به چیرته سی ویم www کې او پای کې خپل پروجیکټ ته یو نوم ورکوي. فار ایگزامپل زما پروجیکټ شو PHP کلاس وینډو ختم شو دا پروجیکټ بند راځي نو دا به کاپی کې سی بل ډرایو کې به سیو کې چې کله د وینډو کله ویم ته انسټال کو بیرته به دلته پیسټ صحیح ده PHP کلاس په دې کې بس دا سیو کومه دا فرست ډاټ څه شي کوم فرست ډاټ PHP او نو اوس چې ته دا فایل رن کې ته به څنګه رن کې ته به ډایرکټ زی ولې ته بس سی ډرایو کې ویم او www او PHP انډرسکور کلاس پر علی نه دا ته نشي راځي ته به راځي دلته به کلیک کې او ته به ځې چېرته لوکل هوسټ ته به ځې صحیح په لوکل هوسټ کې به ته راځي خپل فولډر به انتخابې دا ګوره دا ټولې پروجیکټ دي ښه دا سی ډرایو ډایرکټ دې د لارې اوپن شو سی ډرایو د دې لوکل هوسټ د لارې ډایرکټ اوپن شو او www کې خپل راغلی دی تا ته ضرورت نشته صرف PHP انډرسکور کلاس به والي او پای کې به خپل فایل باندې کلیک کړئ ته به دا انفارمیشن خاطر چې د دې نه بغیر وزټ کې څنګه به وزټ کې اول ولی کې لوکل هوسټ دا اسانه طریقه خپل فولډر نوم PHP انډرسکور کلاس سلیش خپل فایل خپل فایل صحیح داس طریقې ډایرکټ ډبل کلیک باندې کیږي نه نه ا ډایرکټ په ډریم ویور کې یا بل پروګرام چې کوم سره یې صحیح ده کنه ها اوس راځو خپل پروګرام د پاره د نوٹ پیډ نه کار نه لو شي نه کارل ډریم ویور click on Dreamweaver and then select the programming language on which you are working now. We want to open the PHP. Click on the PHP from the list of the programming language. The title work away Chera first class first student first class دا ټایټل ده او دلته به تاسو ورکوئ خپل کوډ کې د PHP کوډ صحیح کنټرول سره به خپل فایل سیو کوئ په کوم ځای کې به سیو کوئ www کې سی ډرایو ویم www چې کوم ځای کې د پروجیکټ فولډر PHP زما انډرسکور کلاس پروجیکټ دی او دې کې د فرست ټو ډاټ PHP کلاس فرست ټو ډاټ PHP دلته راشه او ولیکه ورته چې لوکل هوسټ سلیش PHP انډرسکور کلاس سلیش فرست ټو هیڅ هم پکې نشته کله د تسویلی کې کنټرول سیف کې دا راځي صحیح کوشش یې خپل فایل باندې خاصه چې دلته راځم زه صرف لیکم لوکل هوسټ سلیش د فولډر نوم ورکوم 1 او چې انټر پریس کوم نو ما ته ډایرکټ ز سره فایل نوم نه ورکوم ډایرکټ وکړم ول فرست پروجیکټ هم راغلی نه ځکه چې په دې کې کم دا فایل چې کم دی دا ګوري دا ما د سنوم سره سیو کړی دی
د index.php سره. نو کستا په فولډر کې 200 فایل ای او که 300 فایل ای پای کې چې تاسو سره د انډیکس په نوم باندې کوم فایل ای هغه به تاسو سره ډایرکټ ګینه زه به اوس یو بل فایل هم جوړ کوم کنټرول ان php او کوډ ته وراشم ورته مچي php کلاس کنټرول اس او دا به index.php سره سره. نو چې زه کله لوکل هوست لیکم او سلیش ورکوم د php_class هغه اتوماتیک php کلاس راځي ولی چې دا index فایل ډایرکټ راغلی index فایل ډایرکټ ګینه ته خو درې فایل شو ولی دا راوځو ځکه دا index. نو که تاسو ویب سټ جوړوي پای کې خو تاسو اباوټ پیج هم جوړوي کنه سرویس پیج هم جوړوي کانټاکټ پیج هم جوړوي او هوم هم جوړوي. دی هوم ته تاسو څنګه ورکوي ولی به انډیکس ورکوي چې هر کله څوک ویب سټ رن کوي چې په دا ډایرکټ اوپن شي. ها اوس تاسو سره ویب سټ ته یو تاسو چې ویب سټ جوړ کا چې کې ما سره هوم پیج اباوټ پیج او کانټاکټ پیج بس دا درې پیج خو په هغه کې اوس د ستا ذهن وایي چې یاره د ویب سټ خو اکثر له رول دا دي چې اول هوم پیج رن کی هوم پیج خو ته ډیزاین کې کنه جوړه خو چې دا زما هوم پیج دی خدا تعالی معلومه کړي نه دا چې اتوماتیک دی اول دا رن شي. دا به ته په کومه طریقې سره معلومه چې دا کوم هوم پیج ته جوړه دي ته به دا انډیکس نوم ورکړي صحیح نه دا دې نو دې لپاره مونږه مطلب دا دی چې د PHP زیو پیژندو چې کوم ځای کې مونږه PHP فایل بس صحیح ده خو صحیح طریقې سره دا ویډیو وګورئ نو بیا باندې په نیکسټ لیسن کې